اصغر افغان زیمبابوې ته له ماتې ورکولو وروسته څه وویل؟ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کرک انفو تل ستاسو په چوپړ کې. افغانستان په دویمه ټسټ لوبه کې زیمبابوې ته د 6 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. په دې سره د یو لوب لړۍ هم پای ته ورسېده. لوبډلمشر اصغر افغان د دویمې لوبې له بریا وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې دا لوبه ګټل زموږ لپاره ډیر مهم و. موږ له لومړۍ لوبې څخه ډیره زده کړه ترلاسه کړې وه. نوموړي زیاته کړه چې زما لوبغاړو د توپوهنې په برخه کې ډیر ښه ثابت شو. حشمت ډیره ښه لوبه وکړه او ما هم خپله لوبه وکړه. ځینې وخت مې هیټینګ هم وکړ. اصغر افغان وایي چې لومړۍ لوبې موږ ډیر مات کړو خو موږ په ټسټ لوبو کې نه یو. په دې دواړو لوبو کې موږ ډیره زده کړه ترلاسه کړه. هغه د راشد خان په اړه وویل چې راشد خان بشپړ دروغ نه خو هر کله چې هغه ته اړتیا پیښه شوې ده نو هغه د هیواد لپاره ډیر څه کړي دي. د ټپي ګوتې سره ښه لوبه وکړه او زه ډیر کریډټ هم هغه ته ورکوم. د یادولو وړ ده چې په دویمه ټسټ لوبه کې افغانستان د 4 ویکټو په توپیر 545 منډې کړې وې چې بیا یې پاڼۍ ختمه کړه او په دویمه پاڼۍ کې بیا د 4 لوبغاړو په سوځېدو 108 منډې وکړې. زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 208 او په دویمه پاڼۍ کې 315 منډې کړې وې. حشمت الله شهیدي په دویمه پاڼۍ کې 209 سوځېدلې منډې وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی جایزه هم ترلاسه کړه. اصغر افغان بیا 144 منډې کړې وې او راشد خان بیا 11 ویکټ اخیستی وې. دا مطلب در سره شیر کړئ.